یوه ښځه چې په غسلخانه کې لمبل نو په لاره باندې یو سړی چې په اس باندې ناست و تېرېدو په هغه ښځه باندې ګل وروویشتو نو دغې ښځې بیا ورسره څه وکړل. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، د خان کلیک په یو نوي او ډېره ښایسته معلوماتي ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. دوستانو یوه ډېره عبرتناکه قصه در سره شریکوم په دې هیله چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. یوې ښځې چې کله غسل کولو یعنی لمبل یې نو د یو باچا زوی هغه ولیدله. شیر شاه سوري چې د هندوستان حکمرانو یو ورځ د هغه زوی چې په اس باندې ناست او په بازار باندې تېرېدو چې یو کور یې ولیدو چې په دغه کور کې په غسلخانه کې یوه ښځه لامبي او غسل کوي. شهزاده چې په اس باندې ناست او اوچت روانو نو دا هر څه یې ولیدل. نو هغه دا شرارت وکړو چې یو ګل یې راواخیستو او په دغه ښځې باندې وروغورځو او روان شو. کله چې ماښام شو او د دغه ښځې خاوند کور ته راغی چې هغه یو ترکاڼ یعنی نجار و، ولیدل چې خپله ښځه ډېره زیاته خفه ده. کله چې پوښتنه ترېنه وکړه چې ته ولې دومره خفه نو هغې ورته د شهزاده ټوله خبره وکړه چې ما سره نن شهزاده داسې کار وکړو. ترکاڼ ټوله شپه په غم باندې او خفګان باندې تېره کړه. کله چې سهار شو نو خپله ښځه ځان سره روانه کړله او د شیر شاه سوري دربار ته ورسېدل. هغه ته یې شکایت وکړو او انصاف یې ترېنه وغوښتو. بادشاه چې کله د دوی فریاد واورېدو نو شهزاده یې راوغوښتو. شهزاده نه چې کله پوښتنه وکړه نو شهزاده د ډېر خفګان نه سر ښکته کړو. داسې معلومېدل چې هغه د خپل جرم اعتراف کړی وي. شیر شاه سوري حکم وکړو چې شهزاده ته 200 کوړې سزا په همدې دربار کې د همدې ښځې په مخ کې ورکړئ. دوستانو که موږ وګورو نو دا عدل او انصاف چې باچاهان د خپل قوم او د خپل رعایې دپاره داسې هم کوي. دلته تاسو سره یو بله واقعه هم شریکوم. یو 3 باچاهانو چې هغوی په خپل منځ کې ډېر ښه دوستانو. یو ځل دا 3 واړه دوستان یو ځای شول او فیصله یې وکړله چې راځئ موږ به دا معلومه کړو چې د چا ملک ډېر زیات ښایسته دی. د دې هر څه لپاره یو کال ټایم مقرر کو او د یو کال نه وروسته به دا 3 واړه بادشاهان یو ښه قابل او سمجدار جج مقرروي چې هغه به بیا د دوی فیصله کوي او چې هغه هر څه فیصله وکړه هغه به دوی ټولو ته د منلو وړ وي او ګټونکي بادشاه ته به انعام ورکول کیږي. یو کال تیر شو. د یو کال نه وروسته سمجدار او عاقل جج مقرر کړی شو. هغوی ټول یو ځای شول او د وړومبني ریاست چکر یې ولګو او هغې کې ګرځېدل چې ډېر زیات حیران شول. هر طرف ته یې ولیدل چې ډېر ښایسته عمارتونه، لوی لوی کورونه او عالیشان ښایسته محلي دي. ټول خلک ډېر زیات حیران وو چې دې بادشاه په یو کال کې دا هر څه څنګه مکمل کړل. بهرحال دوی چې کله دویم ملک ته لاړل نو نور هم حیران شول. دغه ملک د یو باغ په شانتې و. هر طرف ته شنه شنه بوټي او ډېر ښایسته منظرونه وو. د ګلونو او میوې ونې هر خوا کرل شوې وې. په دې لیدو باندې فیصله کوونکي او نور خلک خوشحاله هم متاثره هم خو تر اوسه پورې فیصله نشوه کولی ځکه چې 3م ملک کتل تر اوسه پورې پاتې وو. کله چې 3م ملک ته ورسېدل نو د هغې ځای بادشاه ډېر زیات خوش اخلاق انسان و. هغه دوی سره په ډېره ښه طریقه باندې ملاو شو. د دوی ډېر زیات خدمت وکړو او بیا د خپل ملک کتلو اجازت ورکړو. فیصله کوونکي ججان او نور خلک هم په دې ملک کې وګرځېدل خو په دې ملک کې لوی لوی بلډینګونه، محلات او کورونه ونه لیدل. سوا د هغه نه چې یو څو پکې جوړ شوي وو هغه هم ډېر پخواني وو. نه دلته څه خاص باغ په نظر راغی، نه شنه شنه بوټي په نظر راغلل. بس همغه څه چې د مخکې نه را روان وو. نوي پکې هیڅ نه شوي. اوس د فیصلې وخت را رسېدلی و چې ټول ججان را یوځای شي او فیصله وکړي. خو په دې فیصله کې 3م بادشاه وګټله. ټول خلک حیران شول او چې کله پوښتنه وشوه نو په پوښتنې باندې وویل شو چې موږ کله لومبني ملک ته ورسېدو نو هر طرف ته ښایسته عمارتونه، ښایسته کورونه او لوی لوی محلات او بلډینګونه وو. خو چې کله موږ د عوامو په مخ باندې نظر واچو نو د عوامو مخونه ډېر زیات خفه وو او هغوی خاموش وو او د خپلې پریشانۍ مختلف مسایل یې بیانول. کله چې موږ 2م ملک ته ورسېدو نو هغه مکمل د باغ غوندې و. خو کله چې موږ د هغه خلکو مخونو ته هم وکتل نو هغوی د ټولو نه زیات پریشان او په غم کې مبتلا وو او د هغوی خاموشو سترګو او خاموشو نظرونو د هغوی مسایل په ښکاره ډول بیانول. کله چې موږ 3م ملک ته راورسېدو نو هلته لوی لوی محلات، باغونه او مکانونه په نظر رانغلل خو د خلکو مخونه ډېر زیات د خوشحالۍ نه پړقېدل. د هر انسان مخ خوشحاله ښکارېدو. هر انسان خوشحاله و او هیڅوک پریشانه نه و. موږ بیا هم چې د خلکو نه پوښتنه وکړه چې آیا تاسو د بادشاه په اړه باندې څه شکایت لرئ نو هغوی وویل چې موږ د دې بادشاه نه هیڅ شکایت نه لرو.
نو د دې وجې نه دې بادشاه وګټله. دوستانو د دې قصې نه موږ څه مقصد اخیستلی شو؟ د دې قصې نه موږ دا مقصد اخیستلی شو چې که موږ وګورو نو نن سبا زموږ سیاستدانان او مشران هر ځای کې د ترقۍ خبرې کوي، د لوی عمارتونو خبرې کوي، د سړکونو خبرې کوي او د نورو قسمه ترقو او ټکنالوژۍ خبرې کوي، خو د ټولو نه زیات چې د عوامو بنیادي ضرورتونه دي په هغې باندې توجه نه ورکوي، لکه صحت، تعلیم او انصاف. عوام چې دی دا د تعلیم، صحت او انصاف دپاره هر وخت چغې وهي. د غریبانو بچي که وګورو نو په سرکاري یعنی دولتي سکولونو کې په یو ډېر خراب غوندې مکتب یعنی سکول کې سبق وایي چې هلته هیڅ قسم سهولت نه وي، نه پکې پاکې اوبه وي. د غریبۍ له وجې نه خلک خودکشیانې کوي. خو دوستانو تر څو پورې چې عوام خوشحاله نه وي نو د داسې ترقۍ نه هیڅ فایده هم نشي اخیستل کېدی. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي او زما په مقصد باندې به تاسو پوه شوي یاستئ. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ د چینل خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ چې تاسو ته وخت په وخت دغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو او تاسو ترېنه پند او ګټه واخلئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.